اداره ملی حفاظت محیط زیست از تمام ادارات زیرربط می‌خواهد در امر مبارزه با کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست همکار باشند. از جامعه جهانی نیز خواست که در این قسمت افغانستان را همکاری نماید. مولوی مطیع الله خالص سرپرست عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست امروز پنجشنبه در این نشست گفت که تغییرات اقلیمی و گرمایش هوا اکثرا کشورهای جهان را به شمول افغانستان با مشکلات مواجه کرده است. با گفته وی در افغانستان در کنار عوامل یاد شده مشکلات اقتصادی و فقر نیز تاثیرات بد را بالای محیط زیست بر جا گذاشته است. همونگاه تاسو ګورئ دا پرنده او په حیوانات او حتی په نباتاتو د ټولو باندې چاپیریال د هغوی په ژوند باندې د هغوی په موجودیت باندې خپلې اغېزې لري. همدارنګه که وګورو نن سبا د افغانستان چاپیریال وګورو بیا د دې د تخریب یا د دې د مشکلات سره مخامخ کېدو عوامل هم دا یو اړخ نه دی. د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت تیر 45 کلن جنګونه ناامنۍ د واحد نظام نشتون دا یو بل موجب و چې زمونږ او ستاسې چاپیریال یې د ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخامخ کړی او که بیا وګورو ډېر زیات مشکلات چې اوس ورسره ملت لاس او ګریوان دی یا چاپیریال د تخریب خواته مخه کړې ده هغه تغییر اقلیم دی. وی گفت این اداره در سال روان برای بهبود وضعیت محیط زیستی برخی برنامه‌هایی داشتند که به عنوان مثال امسال 15 میلیون نهال در سراسر کشور غرس می‌گردد. باید افغانستان ځمکه شنه شي او دلته باید موږ په جنګلاتو باندې د ونو په کینولو باندې موږ کار وکړو. خو اوس چې موږ ته تر اوسه پورې سرحد دی چې د ټولو ولایتونو راپور موږ ته نه دی راغلی. تقریبا د 8 شاوخوا کې ولایتونو راپور چې راغلی نو د موږ ټارګټ دی 14 میلیونه او 15 میلیونه په منځ کې دا موږ تر اوسه پورې راپور راغلی دی چې ونې یوازې دې ادارې سره تعهداتو او د دې ادارې په سوري کې دا ونې کېنول شوي. الحمدلله دا موږ دپاره یو. در همین حال محمد طیوب الوی نماینده مؤسسه تحفظ حیات وحش افغانستان در این برنامه گفت که این نهاد در بخش حفظ حیات وحش، پوشش جنگلات و زیستگاه‌های طبیعی کار می‌کند. نکته‌ای که برای ما مهم است همین از قابل یادآوری برای تمام نهادها و ارگان‌ها که کوشش و توجه بسیار شایسته نیاز است در قسمت حفظ ساحاتی که جنگل هست و یا ساحات جنگلی که احیانا تخریب شده باشه. برای حفظ احیای از ساحات با هزینه بسیار کمتر نتیجه بهتری میتونیم بگیریم ما. همچنان آیت الله وحدت نماینده مؤسسه کمک‌های انکشافی گفت که اعمار بلند منزل‌ها، قطع بیروی درختان، از بین رفتن سرسبزی در شهر و پختکاری اولیها از عوامل است که محیط زیست شدیداً متضرر گردیده است. خلک بلند منزل جوړوي، ونې لرې کوي او په هغو باندې 3 لکه 4 لکه 15 لکه ډالر مصرفوي، خو په 20 روپۍ باندې یو ونه نه یږدي. زه هم رئیس صاحب اداره امور د قانون پاس کا څوک چې د ځمکې نه استفاده کوي هغه باید مسؤلیت ولري چې نیال کېږدي او نیال وساتي. مخصوصا هغه څوک چې کورونه لري حد اقل د کور په مخ کې یوه ونه باید کېږدي. موږ تاسو ډېر زحمت وباسو نیالونه یږدو، خو نیالونه بیا خلک ډېر به مسؤلیت بیرته وایي. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق.